ځکه د یو پیغمبر نه انکار کول داسې لکه ټولو پیغمبرانو نه چې د انکار پوهېږئ یو پیغمبر نه انکار ټولو پیغمبرانو انکار ځکه زمونږ په خپل پیغمبر هم ایمان دی صلی الله علیه وسلم او د عیسایانو په پیغمبر هم ایمان دی د یهودیانو په پیغمبر هم ایمان دی په تمامو انبیاء کرامو زمونږ ایمان دی او د یو نبي نه انکار کول داسې لکه ټول انبیاء کرامو نه چې چا انکار کړي ځکه به د یو پیغمبر باره کې ذهن کې چېرته غلطه خبر رانولې او داسې مو نه وایه چې دا پیغمبر ښکته دی او دا بره دی نه دا څیزونه پکې نشته الله درجې ورکړي هر پیغمبر له خو زمونږ کار دا نه دی چې یو ښکته او یو بره زمونږ پیغمبر غوره دی او دا بل پیغمبر نه دی غوره نه داسې خبره نشته لا نفرق بین احد من رسله موږ په پیغمبرانو کې فرق بالکل نه کوو نور الله درجې ولا ورکړي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله فرمایي دا پیغمبران دي ما یو له په بل باندې فضیلت ورکړی دی دا الله جل شانه ټول نه بهترین پیغمبر بهتر پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل شانه دا مرتبه ورکړو کوم چې الله ورکړي هغه کې بیانولو کې څه ګناه نشته چې کوم الله نه د بیان کړي او سړی د ځان نه بیانوي چې زموږ پیغمبر داسې چوت دی او داسې چوت دی او داسې چوت دی دغه مناسب نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی دا زموږ ایمان دی کوم سړی چې د نبی علیه صلات وسلام نه پس بل پیغمبر مني دا کافر دی څه ورته وایي ده کافر نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر بالکل نشته صحیح ده په یو معنی کې هم نشته نه رسول شته نه نبي شته رسول او نبی کې لږ فرق مخکې هم تاسو ته ما ویلي نه رسول شته او نه نبي شته الله قرآن مجید کې فرمایي سورة احزاب کې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هیچا پلار نه دی په انسانانو کې او نبی علیہ السلام آخري پیغمبر دی والله جل شانه پاری اوسس باندې عالم دی آخري پیغمبر دی خاتم النبیین ختام دغه ته وایي مهر ته خاتم مهر د مهر خلق په لفافه کله لګي کله چې لفافه مکمل شي او بند شي نور پکې څه نه راځي نه څوک وباسي او نه پکې څوک داخله پکې مهر لګي آخري دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی الله جل شانه علی یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري ده چې هغه ورته کله میلاو شوی وه یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ ښکاره کېدلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله جل شانه پیغمبري په هغه وخت کې ورکړې وه چې له آدم علیه الصلاة والسلام الله جل شانه نه پیدا کړی نه پوهېږئ په دې باندې الله جل شانه نبی علیه الصلاة والسلام له په هغه وخت کې پیغمبري ورکړې وه کله چې الله جل شانه د حضرت آدم علیه السلام جسم جوړ کړ لومبی پیغمبر په خپل لاسو الله جل شانه جوړ آدم علیه السلام د هغه جسم لا روح یې پکې نه واچولی د دې نه مخکې الله جل شانه نبی علیه السلام ته پیغمبري ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام خو د آدم علیه الصلاة والسلام په اولاد کې و نبی علیه الصلاة والسلام خو د آدم علیه السلام په اولاد کې و خو هلته چې دا نبوت میلاو شوی و که نه دا هغه روح ته میلاو شوی د نبی علیه السلام دا انسان د پیدایش نه مخکې الله جل شانه 50,000 کاله مخکې الله جل شانه د انسان د پیدایش نه مخکې د هغه روح پیدا کړي دا روحونه الله جل شانه ټول په یو ځای باندې پیدا کړي بیا دنیا کې ولې صرف جسم پیدا کړي هغه روح پکې واچي هلته د نبي علیه صلات وسلام روح ته نبوت میلاو شوی او پیغمبري ورته میلاو شوی وه بیا چې نبي علیه صلات وسلام وروسته د آدم علیه صلات وسلام نه 100,000 کاله پس چې نبي علیه صلات وسلام پیدا شو نو بیا د هغه د پیدایش ډېره عجیبه یو واقعه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه والد صاحب دی عبدالله ابن عبدالمطلب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد صاحب عبدالله ډېر زیات ښایسته و ځکه عبدالمطلب ډېر ښایسته و دا یې کشر زوی و نو ډېر زیات پې مین و پلار ټول پې مین و په ټول خاندان کې انتهایي نیازبین و او په 18 کاله عمر کې واده کړی د مدینې منورې د یو خاندان د هغې زنانه یې کړې وه بنو نجارو تقریبا د هغې یو زنانه وه آمنه بنت وهب د هغې سره یې واده کړی د نبي علیه صلات وسلام مور به دغه او 18 کاله عمر و په دغه وخت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د والد صاحب د عبدالله واده چې کړی و د 18 سال په عمر کې یې واده کړی بیا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه د مور خېټې ته راغی 2 میاشتې وشوې د مور په خېټه کې والد صاحب یې وفات شو
اصل کې دی دا ښځه خاوند تلي تجارت له شام ته تلي که نه شام ته نو مدینه منوره هغه د شام په لاره کې راځي د مکې مکرمې خلک چې به مدینې منورې ته تله شام ته به تله نو په منځ کې مدینه منوره راتله داسې به تله که نه دا مکه مکرمه ده فرض که ده داسې به راتله دې ته شام ته چې به راتله دلته منځ کې مدینه منوره راتله داسې طریقې سره نو خامخا لار د مکې مکرمې والا او د شام والا لار په چا وه په مدینې منوره او په مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماماګانو کور حضرت آمینه د مدینې وه که نه اوس مو وي هلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماماګانو واپسې کې دی راتله هلته ماماګانو کرے وخت تیر کو او بیا هلته حضرت عبدالله هغه وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد صاحب نبی علیہ السلام لا پیدا نو بیا دی خو خیر راله مکې مکرمې ته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې پیدا شو د پیدایش نه پس د عربو یو طریقه وه د هغې طریقه دا وه چې زمونږ هم تقریبا تاسو وګورئ که نه یو د بانډې خلک یو د بازار خلک د بازار دا خلک د دې زړونه هغه کمزوري په یو څیز باندې زړه نشي کولی لږ داسې بزدله شانتي د بانډو د خلکو په نسبت باندې د بانډو خلک هغه مضبوطي خوراکونه خالصي ابو هوا د بانډې زبردست دی او د بانډې چې کوم خلک دي د هغې چې کومه ژبه ده هغه هم خالص وي د بازار خو نیم انګلیش وایي نیم اردو وایي او نیم هغه پښتو وایي که نه او کوم چې د بانډو خلک دي هغه شډله پښتو وایي نبی کریم صلی الله علیه د عربو طریقه دا و چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغه به د بانډې یو زنانه له ورکو وایي چې دا ساته هغې له به خرچه مرچه ورکوله هغې به ماشوم له پی هم ورکول او په بانډه کې به هغه ماشوم غټ شو چې کله به برابر شو خبرو چل به یې زده کو او زړه به یې مضبوط شو د هغې بانډې د ماشومانو په شانتې واپس به بیا خپل کلي ته راولېږو دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو هم زنانه راغلې وي د مکې مکرمې د خوا و شانه یو زنانه وه پکې د بنو سعد حلیمه السعدیه حضرت حلیمه چې ورته مونږ وایو هغه هم راغلې وه هغې سره چې کومه اوښه وه ډېره زیاته کمزورې او واقعه به تاسو اورېدلي نو هغه د ټول نه وروسته راورسېده نورو خلکو بچي هغه مالدار وو هغه ټولو زنانو چې مخکې را رسېدلي وي هغه د خلکو هغه بچي ځان سره بوتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او چونکې د حضرت آمینې د هغې بچی او پلار یې نو یتیم و هغې وایي چې یتیم یې نو موږ له به سره کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرورش ته څوک تیار نه و بس هغه صرف حضرت حلیمې ته پاتې شو رضی الله تعالی عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ځان سره واغستو خپل کلي ته علاقې ته بانډې ته هغې لاړه بیا نبي علیه صلات وسلام مبارک هلته زندګي تېره کړې هلته د خبرو چلو مې زده کړی هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاشرتي آداب زده کړي هلته نبي علیه صلات وسلام بهترین زندګي زده کړې نبي علیه السلام د حضرت حلیمې بچي و هغې سره به یې لوبې کولې داسې بار به ورسره وتو یو فقها دغه چې کوم دي مورخین حضرات بلکې په خپله حضرت حلیمه وایي ډېر عجیبه انسان و دا نبي علیه صلات وسلام هغې ته پته نه وه خو پته ورته هله ولګېده چې کله نبي علیه صلات وسلام غېږه کې راواغستو او د مکې مکرمې نه دا راووته را روانه شو د خلکو هغه ټولې اوښې هغه شاته پاتې شوې د حضرت حلیمې هغه اوښه مخکې لاړه دی وایي چې زما دا اوښه ډېره کمزورې وه دا خو د تلو نه وه او اوس د ټول نه مخکې شوه داسې چلو شو او یې سره کور ته د راوړو او یې کور کې داسې برکات سټارټ شو ناشنا او بعض روایاتو کې راځي چې حضرت حلیمه وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زانګو کې ما به خپل کارونه کول یو پیر به مې زنګو وزنګوله بیا به ودرېده نه په خپله به زنګېده په خپله به هغه زنګېده هغه زانګو فرشتې به راتلې هغې له بیا هغه به یې خوځوله هغه زانګو ښه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هغه معجزې وي نبي علیه السلام الله جل شانو دې خلکو ته ښودی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا څومره لوی پیغمبر دی دا شان د هر یو پیغمبر سره شوي دي ښه حضرت یوسف علیه السلام چې کله خرج شو که نه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانو فیه من الزاهدین هغه یو 12 یا 22 درهم او دینار او په هغې باندې یوسف علیه السلام د کوی نه خلکو راویسته او چا خرڅ کو په بل باندې هغه دا بس غلام دی بس خرڅ هغه چې په لاره دغه
تجارتي قافلې والا سره روانو که نه نو وریځ راله وریځ او د هغه په سر باندې روانه وه ټولو خلکو باندې نور و په هغه باندې سوری و هغه چې به کوم ځای کې خپک دله چېرته چې شاته به خلکو کته هغه ځای به شړ و هلته به شنه شنه بوټي راخته دا بعضې روایاتو کې راغلي دي دا د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې د هغه معجزې چې الله جل شانو خلکو ته دې دپاره ښایي چې د مخکې نه د پیغمبر عظمت د خلکو په زړونو کې راشي دغه شان نبي کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حلیمې کور ته لاړو حضرت حلیمې به وایي چې ما به لیدې زنګو به هغه په خپله خوځېده ما به صرف یو ځل وخوځوله بس او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتګ سره ډېر زیات برکات راغلی بیا چې نبي علیه صلات وسلام عمر لږ سیوا شو دونه شو ماشومان چې لوبې کوي بار ګرځي را ګرځي د دانیال عمره صحیح ده چې داسې نبي علیه السلام د لوبه شو نو بار به وتو د وړو سره حضرت حلیمې نور بچي مو حضرت حلیمې یو لور و شیمه یې نوم شیمه بیا وروسته نبي علیه صلات وسلام سره په یو جنګ کې ملاقات شو په یو جنګ کې نبي علیه صلات وسلام په جهاد کې و یو زنانه و ډېره تکړه وه په جنګ کې نبي علیه صلات وسلام د مخامخ راله وایي ته ما پېژنې نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه زه تا نه پېژنم وایي زه ستا خور یم شیمه د حلیمې لور یم سعدیه حلیمه السعدیه د هغې لور نبي علیه السلام ورته ستا سره څه دلیل دی په دې خبره نبي علیه صلات وسلام ته هغه فرمایي چې وګوره که نه وړوکوالي ته قار شوی په ما دې چک لګولی و هغه نښه اوس هم دلته ده نښه رامن اوس هم دلته ده په دې ځای باندې نبي علیه صلات وسلام بیا ډېر ادب وکړو مشره خور یې وه نبي علیه صلات وسلام ورته خپل څادر مبارک او خور کو وایي دلته کښېنه هغه ډېر ادب او احترام کو د خپلې مشرې خور نبي علیه صلات وسلام وه خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حلیمه فرمایي چې وړو به بار لوبې ټوقې کولې او مستي به یې کوله نبي علیه السلام به صرف د هغې تماشه کوله خو لوبې ټوقې به یې نه کولې او موږ چې به کله آواز کوو چې روټۍ له راشي واړه به لکه دا باز نه وي دا چې څنګه په خپل ښکار باندې هغه راپدو شي که نه دغه شانتې به دا ماشومان په پلیټونو باندې راغله او په کاسو باندې په خوراک باندې نبي علیه صلات وسلام به ښه په آرام ښه په صبر سره انتهایي په ښکلي انداز سره معصوم نبي علیه صلات وسلام دونه په انداز به راغې هلته به کېناستو چې څه به دې ورته مخې ته کېښودو هغه څیز به یې وخوړو دا به نه وي چې دا خورم دا نه خورم زما غونده کې نخرې به یې نه کولې که نه چې دا نه خورم دا مې خوښ دی دا مې نه دی خوښ بس چې کوم خوراک کې به څه څیز میلاو شو نبي علیه السلام د وړوکوالي نه به دغه څیز داسې استعمالوي بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بهر دی که نه وتی دی نو یو دوه کسان واړه چې لوبې کوي نبي علیه صلات وسلام بهر ورسره وتی و یو دوه کسان راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ونیو او د نبی علیه صلات وسلام د خېټه مبارکه د سینه مبارکه دا یې سیرې کړه ویشلوله کټې کړه نو کوم بچي چې و د حضرت حلیمې هغې رامنډه کړه کور ته خپل پلار ته خپلې مور ته مور حلیمه وه پلار یې ابو کبشه و ابو کبشه هغې ته یې ویې زموږ هغه د مکې مکرمې هغه زموږ چې کوم رور دی که نه هغه څوک راله پته نه لګي او د هغه دا ځای سیرې وایي ښه هغې زر رامنډې کړې بار ته چې ویې کته نبي کریم صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک تک زیړ شوی دی اتلې وې فرشتې راغلې وې اشق صدر او واقع شوې وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سینه مبارکه دواړو فرشتو هغه وڅیرله او بیا یې زړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه را بهر کو هغه وینځو او بیا واپس په دغه ځای کې هغې خو د دې لپاره د دنیا محبتونه د دنیا شهوتونه که هغه په ده کې چې هغه څیزونه هغه پیکه شي د دې دپاره فرشتو داسې کړې وه داسې واقع دوه درې ځل شوي دي شق الصدر والا واقع سره نبوت نه مخکې هم داسې یو واقع شوی وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرشتې راغلې وي او فرشتو نبي علیه صلات وسلام دا زړه مبارک را بار کړی او دی ولې انځلې او صفا کړی ول روایاتو کې راځي چې دا نبي علیه صلات وسلام مبارک ته زړه چې انځلې دا زمزم په اوبو انځلې کوم اوبه باندې زمزم په اوبه باندې دا ډېرې بهترینې اوبه دي زمزم اوبه هر مرض دپاره الله جل شانه په دې کې شفا الله جل شانه اوږدلې ده بهترین څیز دی او دا چې څنګه لوږه تنده ختموي دغه شانتې لوږه هم ختموي ابوذر غفاري رضي الله تعالی عنه راغلی و د خپلې قبیلې نه په مکه مکرمه کې و وایي ما څو ورځې هلته ویستې وایي نبي علیه السلام نوم مې چاته نه شو اخیستی ایمان راوړو دپاره راغلی و څو ورځې مې وایي نوم نه شو اخیستی نبي علیه السلام چې څوک راته نقصان نه رسوي چېرته وایي زه هلته په مکه مکرمه کې وم ما به دغه اوبه څکلې څو ورځې ما تېرې کړې ما ته د خوراک ضرورت نه راغلی وایي صرف په زمزم مې ګزاره کوله
حالانکه بیا سړي تکلیف شي یو څو ورځې واوړي بیا چې خوراک نه او ساينس دا خبره ثابته کړې ده چې کم څیزونه هغه د انسان جسم دپاره هغه ضروري هغه ټول اجزا الله جل شانو هغه زمزم په اوبو کې ږدلي که هغه د تداوي دپاره دي او که تغذي دپاره دي که د غذا دپاره دي انسان خوراک او که د دوایۍ دپاره دي خو الله جل شانو په زمزم کې ږدلي خرابېږي نه داسې بهترین څیز دی نورې اوبه چې څو ورځې پاتې شي په یو ځای باندې خرابې شي دا په کلونو پرتې نه خرابېږي داسې الله جل شانو تمام اجزا پکې برابر کړي خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مور او پلار رامنډه کړه بهر یې وکړه حضرت حلیمه او ابو کبشه نو مور او پلار یې ځان پسې جوخ ونیو ما لکه یا بنۍ بچی څه چلو شو په تا باندې نبي علیه السلام ورته وایي ما ته هم پته نشته دوه کسان راغلي وو سپینې کپړې اغوستې وې یو بل ته وی چې هو دا هغه سړی دی بل ورته وی چې نام او دا هغه سړی دی بیا سم لولم او دا ځای رالوسي وروسته سیزې ترابار کو پته نه لګي نبي علیه السلام عمر کم و شپږو کالونو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک عمر کم وایي سیزې ترابار کو پته نه لګي وایي صفای کو واپس یې په کې کېښودو وایي نوره ما ته پته نشته څه چل شوی دی نه پېژنم نه پوهېږم چې څوک و او څه چل یې وکړو خیر هغې ویرېده په هغه باندې چېرې دا خو ماشوم دی او پردی ماشوم دی او د یو غټ خاندان سره تعلق دی غریب دی خو اگر چې غریب دی د حضرت حلیمې یتیم زوی دی خو یو غټ خاندان یې خو دی د قریشو خاندان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې واپس راوست شپږ کاله عمر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مور ځان سره په مخه کو وایي زه چې ځو ستا د پلار قبر دی په مدینه منوره کې پلار یې هلته وفات شو که نه تاسو ته ما وختي وي تجارتي قافله چې راتله په هغې کې بیا مدینه منوره کې وفات شو حضرت عبدالله وایي راځه د خپل بابا قبر له دې بوځمه چې هغه ویني ته بلد شي د هغې سره د هغه ځای سره خپل ماماګان ویني خپلو ماماګانو خواله نبي کریم صلی الله علیه وسلم مور بوتلو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مور یې څه ورځې ویستې بیا واپس راتله د مدینې او د مکې مکرمې په منځ کې یو علاقه د هغې ته جحفه وایي جحفه د جحفې نه تقریبا 30 کیلومتر لرې یو ځای دی هغې ته ابوا وایي ابوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور مبارکه هغه دغلته بیماره شو تکلیف ورته شروع شو هغه مرګ ورته نږدې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ګوره دا الله جل شانو شپږ کاله عمر کې الله جل شانو ته مور علي او لا د 2 میاشتو دی چې پلار یې وفات کېږي د مور په خېټه کې دی د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې وروسته امت چېرته دا ونه وایي چې په ما تکلیف راغی د دې دا مطلب چې پیغمبر خو مزې کړي وي صلی الله علیه وسلم په موږ باندې دا تکلیف راغی نبي علیه السلام خېټه پورې کاڼي وتړل یو امتي دې ثابت کړي چې ما اوسه پورې د لوږې د لاسه په خېټه پسې کاڼي تړلي څوک ویلی شي ما په خیال په تاریخ کې صحابو نه علاوه داسې څوک خلک نه دي تېر شوي چې هغوی وایي چې د لوږې د لاسه ما په خېټه پسې کاڼي تړلي نبي علیه السلام لوږې برداشت کړي تندې برداشت کړي غربت یې برداشت کړو د مور جدایي برداشت کړه په دونه عمر کې د پلار جدایي برداشت کړه سره پلار لیدلی نو دا د دې لپاره چې امت دا ګیله ونه کړي چې ما سره پیسې نشته امت دا ګیله ونه کړي چې یاره زه غریب یم امت دا ګیله ونه کړي چې یاره ما خو یو ټایم ونه خوړه امت دا خبره ونه کړي چېرته یاره زما مور نشته او زما پلار نشته نه دا قیصه نه بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپسې کې چې راتلن دغه د ابوا دا کم مقام دی په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور ته تکلیف شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپله یو بله مور د نبی علیه الصلاة والسلام رضایي مور وه ام ایمن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه د عبدالمطلب صاحب د هغه وینځه وه ام ایمن وه د پلار یې وه د عبدالله صاحب د هغې یوه وینځه وه ام ایمن نبي علیه الصلاة والسلام له پی ورکړو او نبی علیه الصلاة والسلام یې بیا ډېر ښه پرورش کړو حضرت آمینې رضی الله تعالی عنها نه پس هغې ته تکلیف راغی هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام ایمن وایي نبی علیه الصلاة والسلام عمر کم و ډېر تکلیف و نبی علیه الصلاة والسلام ته ځکه هغه ځای داسې و که په مدینه کې وفات شوی وه په مدینه منوره نو ماماګانو بیا خیال ساتلی دی د نبي علیه الصلاة والسلام او که چېرته په مکه کې وفات شوی وه د نبي علیه الصلاة والسلام ترونو به خیال ساتلی دی خو په داسې ځای کې وفات شو چې هلته د انسان نه د حیوانانو هم پته نه لګېده مرغۍ هم نه وي هلته نه هلته د خوراک څه نه هلته د څښاک څه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږ کاله په عمر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل مور ته ناست او مور نه تاویږي را تاویږي. مور ته وایي تا باندې څه چل دی مور جانې؟ هغه ته بچیه ما ته هېڅ پته نشته. یو مسله ده، هغه مسله دا ده چې کل حی میت او کل جدید بال، هر یو نوی څیز هغه زړیږي او هر یو ژوندی څیز هغه به مري. هر یو نوی څیز هغه به زړیږي، هر یو ژوندی څیز هغه به مري. و انی ولدت طهرا، او مال الله داسې یو بچی راکړی دی چې هغه په کائنات کې ډېر یو پاکوالی خوښوي، پاکوالی به خورئ. داسې الله جل شانه له پاک بچی راکړی. دا تکلیف ورته او هغه هلته وفات شو. ام ایمن وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک د قبر د کنستو نه او مکې مکرمې ته دا راوړل دا ځان له ګران و، مدینې منورې ته وړل دا هم ګران و. نو څنګه به دا یا اخ وړو یا دی په هغه ځای باندې څه خلک به راغلي، څه قافلې والا دې تذکره چې د احادیثو مبارکو کې نشته. هلته د ابواب په مقام کې ولا چا څوک چېرته پېښ شوي و هغوی ولا قبر کنستی دی او هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مخې خپله مور دفن شوې ده. نبي علیه صلات وسلام دا ټول دا منظر لیدلی دی شپږ کاله په عمر کې. بیا نبي کریم حضرت ام ایمن وایي چې زه را روانېدم د هغه ځای نه مونږ راتلو. وایي ما نبي علیه صلات وسلام مبارک کتو نو نبي علیه صلات وسلام مبارک نه و، زه پسې ګرځېدم چې څه شو. وایي چې مې وکتو نبي علیه صلات وسلام مبارک دا د مور قبر دی داسې په نبي علیه صلات وسلام د پاسه پروت داسې. ما نبي علیه صلات وسلام داسې راغ کو نه زه د خپلې مور نه بغیر چېرته نه ځم، زما مور به ما سره ځي، د خپلې مور نه علاوه خپله زندګي نه تېروم. خیر ما نبي علیه صلات وسلام ځان سره راواغستو، په خپل اوښه باندې مې ځان سره کېنو. وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ټوله لاره باندې کم فریاد کړی دی الله جل شانو ته، کومه شکوې کړې ده الله جل شانو نه. وایي زما زړه زما غونته کې سخت زنانه زړه یم هغه نرم کو نبي علیه صلات نبي علیه صلات وسلام وفرمیل ای زما مور جانې زما پلار نه و ته زما پلار هم وي، ته زما مور هم وي، زما ملګري نه و ته زما ملګری هم وي، زما پرورش والا څوک نه و ته زما پرورش کوونکي وي. بس ته ما نه لاړې زه به زندګي د چا سره تېروم. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټول لاره باندې ماشوم و که نه بیا شپږ کاله عمر د ماشوم څه چې پلار هم نه وي او مور هم لاړه شي بیا څنګه حالت په انسان باندې تېرېږي. نبي کریم صلی الله علیه خیر نبی علیه صلات وسلام مبارک هغه بیا راورسېدو، بیا زندګي تېروله. نبی علیه صلات وسلام نیکه و بیا عبدالمطلب صاحب هغه به ډېر خیال ساتو، انتهایي بهترین پرورش، انتهایي محبت و د نبی علیه صلات وسلام سره. بیا د هغه د وفات تقریبا چې 8 کالو ته نبی علیه السلام ورسېدو هغه وفات شو. یا د هغې نه پس حضرت ابو طالب صاحب هغه د نبی علیه صلات وسلام پرورش کو. نبی کریم صلی الله داسې بهترین پرورش د نبی علیه صلات وسلام کړو او داسې مضبوط ولاړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دونه مرسته د نبی علیه صلات وسلام چا هم نه ده کړې کوم چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب کړی او کومه چې حضرت ابو طالب صاحب کړی. ابو طالب صاحب غیر مسلمه مشرک. یو ورځ یو کتاب کې مې لیده سار ناسو مطالعه مې کوله وایي چې د منځونه خو وروسته فرض شوي، د دې منځ نه مخکې به نبي علیه صلات وسلام څه کول؟ منځونه خو هله فرض شو چې نبي علیه السلام اسمانونو ته کله لاړو او سفر یې وشو، الله جل شانو ته 50 منځونه حواله کړه. بیا تقریبا 9 پیرې نبي علیه السلام بخاري شریف کې روایت دی چې بره لاړو ښکته راغی موسی علیه السلام ته واپس شه او دا منځونه پرې کم که 5 کمېده بیا 5 ته راکوز شو. 5 منځونه دي الله جل شانو فرمیل فرض شوي 10 فرض شوي 50 او 5 ته مې راکوز کړه. زما رحم دا دی چې خیر دی زه یو په 10 باندې ورکوم، یو نیک کار سړی وکړي یو په 10 ورکوم، 5 منځونه ستا امت کې د 50 ثواب بوله ورکوم الله فرمایي. نو مونځ خو وروسته فرض شوی و، د دې نه مخکې به نبي علیه صلات وسلام مبارک څه کول؟ و یو ورځ ابوبکر صدیق صاحب او نبي علیه صلات وسلام هغه په مانځه باندې ولاړ. وایي دی ابو طالب صاحب ولیده چې دا دې لا څه کوي؟ چې ویې لیده ورته ویې دا څه کوي؟ دا مونږ د الله جل شانو عبادت کوو. هغه مشرکانو بت پرسته خلک هغوی له په دې ډېر قار ورتلو. ابو طالب صاحب باوجود د دې چې مشرک دی هغه ورته وایي دا ستاسو چې کومه طریقه ده دا بالکل ټیک ټاک ده او د دې نه خوځئ مه او مستقل پې اوسئ. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته نبي علیه السلام ته حالانکې د د عقیدې خلاف وه، داسې بهترین انسان. خبره مې دا کوله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښه سفارش ډېر ښه پرورش وکړو حضرت ابو طالب صاحب او ډېر خیال به یې ورله ساتو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له. نبي علیه صلات وسلام چې بیا کله نبوت ته ملاو شو بیا ډېر زیات د هغې نه زیات خیال به یې ورله ساتو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله
12 کال عمر ته تقریبا ورسېدو. نو د دې نه مخکې به ابو طالب صاحب تجارت کو، شام ته به تلو. تاسو ته مو وایي چې د مکې مکرمې خلک هغه اکثر تاجرانو، تجارت پې کو. د مدینې خلک زمیندارانو، زراعت والو، او د مکې خلک تجارت والو. هغوی به هلته چونکې هغه علاقه داسې ده، سرسبزه علاقه وه، بوټي پکې ښه مزېدار کېده، فصلونه پکې کېده په مدینه منوره. هلته به خلکو زراعت کو. او د مکې مکرمې، مکه مکرمه خو شړه ده، په هغې کې ونه بوټی کېږي ونه پکې داسې ډېرې اوبه شته. د مکې مکرمې خلک بس شام ته تله، تجارت له. مدینه منوره کې به هم سوداګانې کولې، په شام کې به هم سوداګانې کولې، هغه به یې دلته خرڅولې، دلته دا سوداګانې به یې خرڅولې. او په زمانه د جاهلیت کې خو د دې غټ غټ ښارونه وو، عکاظ و عکاظ د دې بازار و. د جاهلیت په زمانه کې خلکو بازار و، په دې کې به تجارت کو د عربو. عکاظ او بل ذوالمجاز او مجنه، دا درې ښاري وې دي، تجارتي ښاري وې دي، او په خپل تجارت دا کتابونه دا خبرې ذکر کړي. 12 کاله عمر ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د اتره به تجارت لته، نبی علیه السلام به بس خفه کېدو، ځکه څوک یو نه 12 کاله 10 کاله د ماشوم عمر دغه څه عمر چې ترم ته ځي تجارت لا شام و کنه دریم ملکو مدینه منوره کراس کوي، بیا شام ته ځي بل علاقه وه. نو هغې کې ومنځ کې ډېرې ورځې لګي، میاشتې لګي، بیا تجارتي قافلې چې هغې خو د هغې خو میاشتې لګي. نبي علیه السلام به خفه کېدو. 12 کاله ته چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورسېدو، نبي علیه الصلاۃ والسلام یې ځان سره بوتلو تجارت. د مکې مکرمې خلک په تجارت کې ډېر زیات تکړه وو. ابو طالب صاحب دې ځان سره بوتله. ابو طالب صاحب وایي ما چې نبي علیه السلام په کم تجارت کې ځان سره بوتلی، او داسې ګټه ما ته چېرته په زندګۍ کې نه ده شوې چې نبي علیه السلام په موجودګۍ کې ما ته کومه ګټه شي. 12 کاله عمره پورې نبي علیه الصلاۃ والسلام زندګي وه. سبا به دې نه پس انشاءالله هغه چې کوم بحث دی هغه به کوو.